لږ د بعضې خلکو سپک نظر په اوبو وینځمه لږ د بعضې خلکو سپک نظر په اوبو وینځمه زه مې د زخمي زړګي پر هر په اوبو وینځمه ګرد غبار پې نه پرېږدمه ډېر خیال یې ساتم درله ګل ستا د لاس بنګړي اکثر په اوبو وینځمه بیا چې د دنیا په هر یو ګوټ کې پیژندی شمه بیا چې د دنیا په هر یو ګوټ کې پیژندی شمه مخ ځان له سپین غره د خیبر په اوبو وینځمه ګرانو کتونکو السلام علیکم ایاز جان زرار یم در سره د دروند مقام په خپرونه کې سره د خپل ګران ملګري زهیب افریدي تمه لرو چې ټول به راته رک روغ او خوشحاله مینوالو د یوې مودې نه تاسو مینوالو بې انتها ډېره زیاته غوښتنه کوله چې سپین غر افریدي صاحب لا په دروند ماښام خپرونه کې یو ځل بیا موقع ورکړي او هغه یو ځل بیا د ځان سره میلمه کړي نو بلکل نن را سره یو ځل بیا سپین غر افریدي صاحب میلمه شوی دی نو سپین غر صاحب ډېره زیاته مننه درته وایو چې د کتونکو غوښتنه مو پوره کړه او زموږ غوښتنه مو پوره کړه په خپرونه کې را سره میلمه شوې هرکلی اوس ستړي مشي درته هم وایو مننه مو هم ادا کوو ډېره مننه ایاز صاحب اول طور ډېره مننه کوم او بیا د زهیب افریدي ډېره زیاته مننه په دا کوم پښتو د مخکې د تګ دپاره دی ډېرې هلې ځلې کوي نو ډېره زیاته مننه یې کوم ډېره مننه سپین غر صاحب اوس را سره لنډه شن پېژنګلو هم وکړه مننه ایاز صاحب زه خو مو پهچان چې کوم دی دا خو شعرونه نه هم کېږي د هر یو غزل کې چې کوم شعر راځي نو باقاعده مو پکې هغه وي نو زه د خیبر ایجنسۍ اوسېدونکی یم او سپین غر افریدی مې نامه ده او تقریبا د 2015 نه د شاعرۍ ابتدا مې کړې ده او دغسې بس اوس هم لګیا یو الله مو راته کامیاب لره او یقینا چې مینوالو رانه ډېره زیاته غوښتنه کوله سپین غر صاحب چې د دوی له یو ځل بیا په دروند ماښام کې موقع ورکړې نو مینوالو باندې به څه پیرزو کوئ مننه زه خو ډېره زیاته مننه کوم او د غزلو نه مخکې به 3 شعرونه ورته ویم چې ارشاد شعرونه څه په داسې دي چې چنار به سیزي او په نختر باندې به ډازې کېږي چنار به سیزي چنار به سیزي په نختر باندې به ډازې کېږي او زه به ژوندی وم په خیبر باندې به ډازې کېږي ډېر الله مننه او بل شعر دی چې د غره لمن کې به واده وي د یوې مستې پیغلې د غره لمن کې به واده وي د یو مستې پیغلې د غره لمن کې به واده وي د یوې مستې پیغلې او جنج به راځي د غره په سر باندې به ډازې کېږي بیا ډېر الله مننه چې د غره لمن کې به واده وي د یوې مستې پیغلې او جنج به راځي د غره په سر باندې به ډازې کېږي او نن به سپین غر ورته خطا خطا ځایونه ولي نن به سپین غر ورته خطا خطا ځایونه ولي او پیغلې به خاندي په ګودر باندې به ډازې کېږي مننه چې نن به سپین غر ورته خطا خطا ځایونه ولي او پیغلې به خاندي په ګودر باندې به ډازې کېږي ډېر الله کلام هم را سره شریک سپین غر صاحب غزل مطلب چې راووته سپرلي کې سره ګلونه یې رادي کړل راووته سپرلي کې سره ګلونه یې رادي کړل ټوټې یې کړل د ډېرو خلکو زړونه یې رادي کړل ډېر الله مننه او کوم یوه خبره کمنې او کنه خو کوم یوه خبره کمنې او کنه خو کلم مې چې په سیکو ټوپکونه یې رادي کړل مننه کوم یوه خبره کمنې او کنه خو کلم مې چې په سیکو ټوپکونه یې رادي کړل او زمونږ په خیبر کې ټولې تاړې دي کمار دی زمونږ په خیبر کې ټولې تاړې دي کمار دی کیړې مې پکې وشلې دي میخونه یې رادي کړل مننه وی چې زمونږ په خیبر کې ټولې تاړې دي کمار دی کیړې مې پکې وشلې دي میخونه یې رادي کړل او موږ څو ځلې وتړلو بیرته ځان را خلاص کی موږ څو ځلې وتړلو بیرته ځان را خلاص کی سپین غر خو لیونی دی زنځیرونه یې رادي کړل ډېر الله سپین غر صاحب یو کلام را سره بل هم شریکه ډېره زیاته مننه به یې مننه کوو ایاز صاحب یو غزل دی خو پخوانی دی هیله لرم چې خوښ به شي مطلب یې داسې دو چې پیتې به پکې ماتې شي غمي به پکې مات شي پیتې به پکې ماتې شي غمي به پکې مات شي غزل مې چې ګزار نه کې بنګړي به پکې مات شي دا مطلب یا ډېر مننه وي چې پیتې به پکې ماتې شي غمي به پکې مات شي غزل مې چې ګزار نه کې بنګړي به پکې مات شي او زما خبره ومنه چې لاس نږدې ورنه وړې زما خبره ومنه چې لاس نږدې ورنه وړې او ګلاب ته به ونه رسي ازغي به پکې مات شي ډېر الله مننه او
بل شعر دی چې رقیبه د یار مینه به نه ستا و نه زما شي. رقیبه د یار مینه به نه ستا و نه زما شي. رقیبه د یار مینه به نه ستا و نه زما شي. رقیبه خو زما او ستا تندي به پکې مات شي. واه بیا واه. مننه. رقیبه د یار مینه به نه ستا و نه زما شي. رقیبه خو زما او ستا تندي به پکې مات شي. ډېر ښه شعر دی. مننه. او ما ویل هسې ګزار به د ګودر په طرف وکم. ما ویل هسې ګزار به د ګودر په طرف وکم. او زه داسې څه خبر وم چې منګي به پکې مات شي. دا هم بیا ډېره الله. مننه. ما ویل هسې ګزار به د ګودر په طرف وکړم. زه داسې څه خبر وم چې منګي به پکې مات شي. مننه. او اخري شعر دی مقتیدو چې سپین غر و ځان له زړه داسې سخت کړی دی جانانه. سپین غر و ځان له زړه داسې سخت کړی دی جانانه. باڼه خو دې پرېږده چې تبرګي به پکې مات شي. باڼه خو دې پرېږده چې تبرګي به پکې مات شي. ډېر ښکلي کلامونه سپین غر صاحب. یو کلام بل هم شریکه نو ډېره زیاته مننه وي. یو نوی غزل مې لیکلی دی نو ډېر خوند به وکړي چې لاره باره وګرځه کوڅې ټولې خبرې کا. لاره باره وګرځه کوڅې ټولې خبرې کا. او غره له زو د کلي جنکۍ ټولې خبرې. بیا واه. مننه. چې لاره باره وګرځه کوڅې ټولې خبرې کا. او غره له زو د کلي جنکۍ ټولې خبرې کا. او ورشه ورته وایه بنجارا ماما راغلی دی. ورشه ورته وایه بنجارا ماما راغلی دی. او زار د شم ماشومه لیوانۍ ټولې خبرې کا. مننه. او بل شعر دی چې داسې شراب نسکم چې ذایقه ور پکې کامه وي. داسې شراب نسکم چې ذایقه ور پکې کامه وي. او لاړ شه ساقي جانه میخانې ټولې خبرې کا. ډېر الله. مننه. او بل شعر دی چې زیرې سپین غره د سپرلي ور باندې ووایه. زیرې سپین غره د سپرلي ور باندې ووایه. او زر کوه په ونو کې غوټۍ ټولې خبرې کا. زر کوه په ونو کې غوټۍ ټولې خبرې کا. ډېره زیاته مننه سپین غر صاحب. اخري کې راسره یو کلام بل هم شریکه نو ډېره زیاته مننه وي. مننه. ایاز صاحب د نوی غزل دی مطلعیدو چې خالی کو زما د زړګي سر یې ټول خراب کو. خالی کو زما د زړګي سر یې ټول خراب کو. غمي ترنه وباسل خیبر یې ټول خراب کو. ډېره ښکلې مطلب ده. مننه. او خواړونه پرې راواوښتل چینې ټولې یوړې. خواړونه پرې راواوښتل چینې ټولې یوړې. نن داسې باران وشو چې ګودر یې ټول خراب کو. بیا ووایه. ډېر الله. مننه. وي چې خواړونه پرې راواوښتل چینې ټولې یوړې. نن داسې باران وشو چې ګودر یې ټول خراب کو. مننه. او رقیب پکې راودنګل للی ځواني مارکا. رقیب پکې راودنګل للی ځواني مارکا. او زما او ستا د مینې مازدیګر یې ټول خراب کو. مننه. رقیب پکې راودنګل للی ځواني مارکا. او زما او ستا د مینې مازدیګر یې ټول خراب کو. مننه. او مین په یوه جینۍ دی په حجره کې نامې لیکي. مین په یوه جینۍ دی په حجره کې نامې لیکي. بابا مې چاته ویل چې پلستر یې ټول خراب کو. مننه. او اخري مقتیدو چې دا هسې تش تصویر دی دې کې هېڅ فایده نشته. دا هسې تش تصویر دی دې کې هېڅ فایده نشته. او دا ما ګوره سپین غره ستا نظر یې ټول خراب کړو. دا ما ګوره سپین غره ستا نظر یې ټول خراب کړو. نو ډېره زیاته مننه سپین غر صاحب. یو ځل بیا هم ستاسو نړۍ مننه چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړو. مننه ایاز صاحب. تاسو هم ډېره مننه. او د زویب افریدي مننه. ډیره زیاته مننه مینوالو په نیغ خپرونه کې راسره تاسو د جمرو د سیمې ډیر زلمکې شاعر سپین غر افریدي صاحب واورېدو. د خپل ګران ملګري مسعود هم ډیره زیاته مننه چې په نی بنډار کې راسره کېناستو. زمونږ یو څو نور مینوال دي چې زمونږ خپرونې ډیره زیاتې خوښوي. محمد امیر مظلوم دی، محمد عاطف دی، ارمان سودایي دی، کمران نادان دی، حاجي شیر دی، شاهد خان دی، رؤوف خان دی، رازق افریدي دی. په کویت کې زمونږ مسافر ملګری حاجي دلاور دی او په دوبۍ کې باسط افریدي دی. او د خپل ګران ملګري زویب افریدي هم ډیره زیاته مننه چې د خپرونې زمونږ نه ریکارډ کړه. او که ژوند پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې راحاضرېږو. تر هغې دمه خپل کوربه یاز جان زرار له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.